ये रात है ये मौसम नदी का किनारा لکه د جبار څه کوي دا لاس شی دی لکه دا خو مگرمچ دی یاره دا لا څنګه به د ژوندی دی د کې مه راکوه کنه غورځیم به ورته پیرون کې بین د کې مه راکوه په خبره پوه شه تا څه دی یار اوئی کیا حال ہے تو تیرے نال سنا پنجابی آتی ہے اوئی کیا ہے یار یہ जिਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁਝਾ ਤੋਬਾ ਕਰਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਓਏ Tecnologia accedendo Tecnologia accedendo tecnologia Tecnologia accedendo Tecnologia accedendo tecnologia الحمد لله الذي أطعمنا شكرا المسلمين خلا ډیوم پرهو قسم په خدای کوم له ګوتې ورولې کنه سړی بچي باندې دا فسان کار یې دومره شوړی وخی پاسي زبدا ټولم د قشان په دې کمره کې پراته ګوتې مې ورولې کنه سړی بچي باندې کوم زر زولې زر کوم زنه شم کوړې زر دا سپرا کټولم کړه غونډو کمره د قشان په پراته زینو ما برا خپل خبر کړی کټوله وای ټوله کې زینو غونډو خپل دی ویګه ټوله مې نه معلوم نسوي دا ما غونډه کړی سپاده جواب غونډي د قشان ما کړې چاله تکلیفي هغه دی غونډي یا دومره شوړې وای دا بوتل ما ساده وجه پر خپل چې سره نه کس به غونډي نسل ترا کړي خو دا زمانه اوس دا نس کوم لازمي سپرا هم ټوله بوتل بم دوس دا دخلنا فزيدوات أرض ظنم دخلنا فزيدوات أرض ظنم فما خور وسنبار دي خاندبا لالو تیر شو چې تیریږي بس دورانو دغه عمر و د باد په شان روانو کو دولت په ډېرو ټول خو زیاتېدلې نو میراوس په د تنګي د کلي خان زه یم میراوس همغه ستاسو ورور تنګیوال زما دا شوګر کې دا یو وخت په کټ شوې ده دا بله رانه پنجه کټ شوې ده خدای دې خیر وکړي که دا نور هم را مزید را مخکې شوه بس زه او بس په ځای ناستی وم اوس به د خپل عمر باندې تنګ یم ژاړم ځکه چې د ګټې وټې مې څوک نشته که زما نه څه غلطي شوي زه د هغې بخښنه غواړم ما ته بخښانه وکړې او که عمر ډېر هم زیات شي ډېر هم زیات شي اخره به ځې